نو موږ یوازې هدف دا نه دی چې موږ به دغه دفتر کې یو، نه، موږ هدف ټول افغانستان ته ده او داسې ځوانان چې راځي او خصوصا ټول افغانانو ته دی چې د هر افغان دغلته ژوند کوي ولو که په هر نقطه د نړۍ کې وي، د موږ هدف دا دی چې ټولو ته خیر ورسیږي. دغه یوه بله مهمه موضوع چې زه تاسو ته وایم چې ښاغلی فضل قادر فضلي چې دی په حقوقو کې ماسټري لري، البته د سویډن هیواد سټاکهولم څخه، نو دی خوشبختانه موږ سره یو ځای شوی دی په کاري عرصه کې او زموږ د مسؤلیت د ټول نهاد البته فعلا د مدیریت او د رهبرۍ ټول فضلي صاحب سره ارتباط لري. نو افغانانو ته زه دا ویل غواړم چې زموږ ټیم دا ډیر سترانګ شوی دی، قوي شوی دی او له ده څخه به وروسته د فضلي صاحب کوم تخصص او د دوی کوم تجربه چې دی تاسو د مرستې لپاره دا به انشاءالله هغې څخه یو به هم نه سپموي او په ډېر غټه پیمانه باندې فضلي صاحب موږ سره دلته په ډېر مهمو موضوعاتو باندې کار کوي. البته فعلا ډېر د میډیا په مخ کې دوی نه دي، نو دا مې ځکه راوړو چې قدرمن افغانانو تاسو دې نه باید آګاه اوسئ. نو فضلي صاحب یو بل مهم کار هم چې موږ ته کړی دی په ډېر کم وخت کې، هغه په لویه کچه پیمانه باندې د هغه اهلونو تورونه وایي موږ چې په هندوستان کې د هغې لپاره به دوی اډوکیسي کوي تر څو د هغوی حقوقو ته رسیدګي وشي. نو فضلي صاحب نه به مو واورو. فضلي صاحب ډېر زیات په خیر راغلی، زه خو ډېره زیاته موږ سره واقعا یو واقعي پشتوانه پیدا شو. ښه رمضان ژوندی اوسئ، خدای دې تاسو سره لوړي لره. یوه نړۍ مننه چې موږ ته هم ښه راغلاست ویلې او ډېر ګرم خوش آمدید ته موږ ته ویلې، مننه. کور رمضان سرلوړي اوسئ. بلکل لکه چې تاسو ویلې چې د اهل هندو زموږ هلته هېوادوال چې اوسېږي په هندوستان کې او بې سرنوشته دي او تقریبا 2-3 کاله شو چې هلته دوی بدون د کوم مرستې نه چې دوی د هندوستان له هېواد نه اخیستې دي، فقط د دوی په انتقال کې دغه زموږ هېوادوالو سره دوی مرسته وکړل او موږ به راتلونکي هفتې نه بلکې د شنبې نه سبا نه به موږ دوی سره به خپل مصاحبې به شروع کوو او بعد د هغې نه به موږ یو اډوکیسي موشن به موږ لیکو او هغه به موږ هغه هېوادونو ته چې د دوی سره د پناهندګۍ په ارتباط ژمنې کړې وي اما تر دا مهال دوی کوم عمل و اقدام یې نه ده کړی، دوی سره به مرسته وکړي. موږ به هماغه هېوادونو ته خپل دغه موشن به لیږو چې د هغې جملې څخه یو کاناډا ده او بل لکه چې استرالیا ده او د هغې د تعقیب لپاره بیا موږ دلته به هم د استرالیا او د کاناډا له سفارتونو سره دلته په سټاکهولم کې به اړیکې نیسو. یوه نړۍ مننه تاسو نه تمیم صاحب او جیسی سنګ وادوانه چې زموږ کاګوال دی او دا زموږ هېوادوالو ته ډېر داسې جالب و او یوه نړۍ مننه. کور رمضان خوشحاله اوسئ. ډېره مننه فضلي صاحب. البته دا هغه ماکلین دي موږ چې موږ سره ول او دغه کوم موشن او یا د کوم د عدالت غوښتنې په هکله باندې چې خپله فضلي صاحب ویلې، نو دا به بین المللي 3 کانفرانسونو کې چې راتلونکې اونۍ به وي، هلته به جسیس صاحب دا به هلته ارائه کوي، دوی سره به شریکوي او دا د موږ ټول ټیم ورک دی. دلته زه تنها مسؤلیت نه لرم، موږ مسؤل شکر راغلی دی، د دوی تر رهبرۍ لاندې به موږ نور به خپل ډېر غټ موضوعات چې د هغې کې د افغانان خیري خصوصا هغه موږ مسافر ورونه چې هلته راغلي دي کلونه کلونه بې سرنوشتې دي، انشاءالله دې ټولو ته به موږ خپل مرستې کوو او د مرست څخه به هېڅ شی به نه سپموو. کور ودان فضلي صاحب تاره دې مننه وي. د موږ ورور جسي صاحب البته دی په دغه راتلونکې اونۍ کې په خیر 3 بین المللي کانفرانسو کې به دی اشتراک کوي او هغه البته د لندن یو کانفرانس دی چې لندن ښار کې او بل یې د جرمني ښار کې ده، بل یې کوم یو کې ده؟ جرمني ویانا د اتریش پایتخت کې که نه. نو هلته موږ دا موږ اساسي کوشش خو به دا وي چې موږ هغه ماکلین او یا هغه افغانان خصوصا نه تنها موږ ماکلین، موږ ټول افغانان چې ډیپورټ په حالت کې دي، یو موضوع، دویم چې د دوی منفیانې شوي دي اوس دوی اخراج ته ورکوي، دویمه موضوع او دریمه موضوع دا هم چې دوی به هغه اډوکیسي کوي د موږ هغه اهل هنود ورونو او خویندو ته چې دوی په ډېر مشکلاتو کې اوس په مختلف هېوادونو کې پاتې دي. فکر کوم چې موږ تقریبا موږ 18 ماکلینه په هندوستان کې هم لرو چې د موږ اهل هنود افغانان ورونه او خویندې هلته په مشکلاتو کې دي. نو دغه ټول موضوعاتو باندې لپاره به جسي صاحب هلته اډوکیسي کوي، د موږ متخصصین او نوی همکار هم چې دغه فعلا ویډیو ورسره دی
فضلي صاحب دوی به هم موږ سره په دغه ایډوکیسي موشن کې مرسته وکړي او موږ به حتما د ټولو افغانانو غږ ولو که هغه د هر طبقې هغه د هر ځای څخه فقط چې په نوم افغان لیکل شوی دی په موږ فرض دی او موږ هغه ته به دا خدمت کوو انشاءالله. که تاسې نور بل هیوادونو کې است خپل ستونزې او مشکلات لرئ چې جسي صاحب په راتلونکي برنامه کې او دغه بین المللي کانفرانسونو کې چې د اشتراک کوي ستاسې غږ ورسوي نو مهرباني وکړئ کومنټ کې موږ ته دا موضوعات شریک کړئ چې تر څو موږ دغه ستاسې ټول مشکلات هغوی سره شریک کړو او یو دغه ایډوکیسي موشن چې موږ سره فضلي صاحب په دې کې کار کوي نو هغې کې هم موږ تاسو سره همکاري وکړو. فضلي صاحب پیږي چې جسي صاحب په تاسې معرفي کړم او جسي صاحب البته د موږ د افغانستان دی د ننګرهار ولایت دی او دا د کږې څخه ډیره مننه دا موږ کډوال ده خپله او دغه دوستانو ما نه ډېر پوښتنه کړې خصوصا لندن نه کوم ملګري ډېر زیات ماته میسیجونه کړي چې دا موږ اهل ونود ورور دا موږ داسې کره افغان دی او داسې ښه په وطن مین افغان دی او همیشه ستاسو غږ لپاره دی. تشکر ډیره مننه.